نن د ملکن یونیورسټۍ د شپږم سمستر د جرنالیزم د څانګې د زده کوونکي او د بره دیر بیدیاړ د اوسیدونکي موسی خان خبره کوو. موسی خان په یو ټرافیکي پیښه کې ژوند له لاسه ورکړو. د دې ویډیو درې برخې دي. لومبۍ د هغه مرګ، دویم وجوهات او د یونیورسټۍ رویه، او دریم بیا هسپتال. څومره پورې چې اوسه پورې معلومات مخې ته راغلي دي نو هغه دا دي چې د اکسیډنټ پول څوکۍ سره شوی دی. پول څوکۍ د ملکنډ ضلعې برخه ده. دی د یونیورسټۍ د ملکنډ یونیورسټۍ طالب علم و، هغه په کوزدیر کې راځي. په 21 مئی درې سټوډنټانو ته چې یو پکې موسی خان هم و، هغوی ته شوکاز نوټس جاري کېږي. شوکاز نوټس یو د رباب راوړلو په هکله و، چې تا رباب ولې راوړی دی او دغه رباب ته په سکیورټي روم کې جمع کړه. په همدغه ورځ په 21 مئی هغه د هاسټل نه د ویستلو هغه چې کوم نوټیفیکیشن دی هغه هم جاري کېږي. د هغې جواب ورکولی کېږي د درې واړو طالب علمانو لخوا چې زموږ امتحان په سر دی، موږ د لرې ځای اوسېدونکي یو او موږ اوس نشو تللی. دغه رویې او دغه چې کوم وجوهات دي دغه په خپل ځای باندې سوال دا پیدا کېږي چې آیا رباب راوړل یونیورسټۍ ته دومره لوی جرم و؟ آیا په قانون کې داسې څه شته چې ته رباب نشي راوړی؟ موږ کتلي دي خلک ټوپکې راوړي، موږ کتلي دي خلک لوړې راوړي، خلک تماچې راوړي، ډزې هم کېږي. په یونیورسټیو کې موږ کتلي دي چې په یو بل باندې ډزې شوي دي، هغې ته څوک څه نه وایي، خو رباب راوړل د موسی ګناه شوله. دغه خبره په خپل ځای باندې پرېږدو. د یونیورسټۍ په رویې باندې خبره کوو. د یونیورسټۍ لخوا اوس چونکې دا ویډیو ما انتظار کوو چې د یونیورسټۍ موقف څه راځي. یونیورسټي وایي چې دلته د فریډم اف ایکسپریشن او فریډم اف اسمبلی چې کوم آرټیکل 19 دی د پاکستان د آئین د هغې مکمل ازادي ده په یونیورسټۍ کې. بلکل یې منو. دومره ازادي ده چې کومه ویډیو پوسټ شوې ده د اظهار رای دومره ازادي ده چې په هغه ویډیو باندې یو عام کس کمنټ نشي کولی. دا په یونیورسټۍ کې د اظهار رای ازادي ده. باقي تاسو په خپله باندې وګورئ چې په دغه یونیورسټۍ کې به د اظهار رای ازادي څومره وي. دغلته احتجاجونه شوي دي، د څو ورځو راهیسې احتجاجونه روان وو. خو په دغه ویډیو کې یو خبره رانه هېرېږي. په دې ویډیو کې ذکر شوی دی د شوکازو او دا هم پکې ویلی شوي چې په دې باندې به کمیټي کینی او دوی جواب جمع کړی دی. خو په دې ویډیو کې دا ذکر نه دی شوی چې دوی ته ولې وویلی شو چې تاسو د هاسټل چې کوم ستاسو انټري ده نو هغه سسپینډ ده یا معطل ده، تاسو هاسټل ته دننه نشئ راتلی. دا هغه سوال دی چې په دغه ویډیو کې هم نه دی جواب شوی. او د هغې نه وروستو بیا د موسی خان او دواړه ملګري اشرف دی زما په خیال یو بل یو ملګری دی، هغه بهر راوتي دي د ډوډۍ په غرض، د هر څه په غرض چې دي په موټرسایکل باندې، او هلته بیا اکسیډنټ شوی دی. دغه چې کوم احتجاجونه نو په دې کې یوازې موسی خان یا د درې کسان نه وو، بلکې په دې کې د نورو چې کوم د طالب علمانو تنظیمونه هغوی هم وو، او سټوډنټس جرګه یونیورسټي اف ملکنډ په نوم باندې دغه یو اتحاد هغه جوړ کړی شوی و. د هغې مختلفې مطالبې وې. تاسو ته به ښکاري چې دا هغه مطالبې دي چې د دغه طالب علمانو لخوا بیا مخې ته راغلی وي. احتجاجونه هم شوي دي او د طالب علمانو یو چې کوم ویډیو مخې ته راغلی دی هغه دا ده چې چیف پراکټر لخوا په یو ځای کې دوی ته کنځل هم شوي دي، بلکې په دوی د ګزار کوشش شوی دی. نو پکار ده چې په دغه ویډیو کې دا هم ویلی شوی وي د یونیورسټۍ لخوا چې په کم قانون، کم اصول، کم ضابطه، کم آئین دا اجازت ورکوي یو استاذ ته په یونیورسټۍ کې چې هغه دی ماشوم ته کنځل وکړي. استاذ د روحاني پلار حیثیت لري. خو دلته زمونږ مسله دا ده چې مونږ که استادان دي که شاګردان دي، مونږ خپل نظریاتي تړونونه، مونږ خپلې نظریې په خلکو باندې په زور باندې ورته کوو، کومه چې عمومي که مبالغه ونه شي نو دا هم د ترهګرۍ یو شکل دی د ترهګرۍ چې ته خپله نظریه په زور باندې په خلکو باندې امپوز کوې. دغه هر څه په خپل ځای باندې موږ وکتل چې په عبدالي خان یونیورسټۍ مردان کې مشال خان ووژلی شو.
هیڅ چا څه ونه ویل، بلکې ډېرو خلکو پرې خوشحالۍ هم وکړې چې ښه وشو. هغه کیسې زموږ نه هېرې شوې. مشال خان مړ شو، اقبال کاکا تر اوسه پورې د هغه مور یا د هغه خور ستوریان اوس بهر سبق وایي، بلکې مکمل کړی دی. خو هغه غم او د مور هغه لفظونه به کله هم د چا هېر نه شي چې کله هغه د مشال خان ګوتې ګوري نو ټولې ګوتې ماتې وي. نن بهر موسی مري خو چې د هغه مړی کور ته وړلی کېږي نو هغه په مور به څه تېر شوي. دا رویې، دا په زوره باندې خپلې نظریې په خلکو ورتپل او د یوې نظریې په بنیاد باندې د طالب علمانو سره داسې رویې ساتل، دا هم د ترهګرۍ یو شکل دی. استادان پلاران وي. آیا د استاد به کله هم خپل چې کوم ورته بایولوژیکل یا د خپل د ده نه پیدا د ده وینه د هغه سره به هم داسې رویې ساتي څنګه چې هغه د سټوډنټانو سره ساتي؟ په ملکه یونیورسټۍ کې څه کېږي هغه اوس ورو ورو به دا مخې ته راځي. په خپله ما هم د ملکه یونیورسټۍ نه چونکې بي اے کړې ده او موږ زه هم یو څو چکرې مو والي دي، موږ خو په کالج کې وو، خو هغه افیلیشن د ملکه یونیورسټۍ سره نو ملکه یونیورسټۍ موږ هم کتلې ده چې دننه څه کېږي. څه دروازې اوس هم بندې دي هلته، ولې نه کولاویږي. بیا د جینکو په هاسټلو کې چې څومره مسلې دي هغه ولې نه حل کېږي. طالب علمان غواړي چې لایبرري دې اپډیټ شي، ولې نه کېږي. لایبررۍ کې که په چا پسې پیسې دي، په استادانو پسې یا کتابونه دي، هغه ولې نه ورکولی کېږي. که طالب علمان سهولیات غواړي، ترانسپورټ غواړي یا نور څومره چې اسانتیاوې دي هغه غواړي، ولې نه ورکولی کېږي. دا هغه سوالونه دي چې تر اوسه پورې پکار ده چې یونیورسټي هم په دې باندې جواب ورکړي. دغه رویې به هم پرېږدو، دا هر څه به پرېږدو. موسی خان اوس مړ دی. د دې نه پس راځو هسپتال ته. موسی خان بټخیر هسپتال د ټولو نه نږدې دی، هلته به وړلی شوي. هغې نه پس پېښور ته راوړلی شوی دی. د پېښور یو هسپتال دی، په حیات آباد کې دی، حیات آباد میډیکل کمپلیکس نوم یې دی. هلته خو اول منلی کېږي نه چې دلته راوړلی شوی نه دی. مسله دلته دا ده. بیا هلته آی سی یو کې کټ یا بیډ نه میلاویږي. کله چې د موسی اکسیډنټ شوی دی څومره چې ما معلومات وکړل نو هغه ته سیویر هیډ انجري چې ورته وایي، د هغه سر ډېر زیات زخمي شوی چونکې هغه هیلمټ نه و اچولی. نو بیا پېښور ته وړلی شوی دی او پېښور ته هم له بده مرغه چې کوم معلومات ما وکړل نو لږ لیټ شوی هم دی. په وخت رسولی شوی وی هلته په آی سی یو کې. نور خو هغه د نیټۍ خبره ده، ټیک ته نیټۍ پوره وه، خو انسان خپل وس په خپل وس پړ دی. که په وخت وړلی شوی وی په آی سی یو کې هغه ته بیډ ورکړی شوی وی، په کیر کې ساتلی شوی وی، علاج یې سم شوی وی. کله چې دی وړلی شوی دی نو هلته د ده په سر کې چې کوم بلډ کلاټس چې ورته وایي، یعنې وینه پکې جمع شوې وه په سر کې او هغه ته ډېر زیات د ایمیډیټ فوري طبي مرستې ضرورت و، کومه چې نه ده ورکړی شوې. هسپتال اول وایي چې موږ ته نه دی راوړلی شوی، خو چې بیا په سوشل میډیا باندې د هغه ملګري شاهکار یا نور ملګري هغوی یو پرچي چې کومه د هسپتال پرچي د پای دوايانې دي، په هغې باندې هغه اډمیشن دی، هغه ټول علاج دی، هغه مخې ته راځي. نو بیا هم هسپتال هېڅ نه وایي، پته نشته چې څه شوي دي. دا هغه هسپتالونه دي د تېرو 11 کالو د 11 کالو راهیسې دلته د یو سیاسي جماعت حکومت دی. او په پېښور کې چونکې موږ خپله هم اوسېږو نو پېښور کې موږ دغه هسپتالونه کتلي دي چې دننه یې څه حال دی. اوس هم زه دا په دعوې سره وایم چې ځکه چې په خپله د دې تجربې نه زه راتېر شوی یم، یو انسان دی لاړ شي ایمرجنسي ته، د پېښور د ټولو نه غټ هسپتال بلکې صوبې د ټولو نه غټ هسپتال لیډي ریډینګ هسپتال دی، هلته دی لاړ شي او ایمرجنسي کې دی ووایي چې ما باندې درد دی، زه ټسټونه کوم. که څوک د تشو متیازو ټسټ هم کوي د 10 روپو بوتل به د بهر نه راوړي په 10 روپۍ باندې. یو انسان تا سره نه یو په تا درد دی نو په خپله به ځي دغه بوتل به راخلي، بیا به دوایي هم هلته بهر نه به راخلي. او یو څیز پکې بل هم دی چې څومره پیپر ورک دی نه ختم کړی شوی، تا له څوک دا نه درکوي په ایمرجنسي کې چې ځان سره ریکارډ وساته. دا هغه هیلث ایمرجنسي ده چې موږ یې وینو چې د تېرو 10-12 کالو راهیسې هیلث ایمرجنسي او هیلث کیر سیستم او ایم ټي آی فلانې ډینګ مختلف شکلونه ورکولی کېږي، مختلف نومونه ورکولی کېږي. او حال یې دا دی چې د 2014 پورې کله ایمرجنسي وه
ایمرجنسي مطلب هیلث ایمرجنسي امپوز و هر ټایم به ایمرجنسي دلته ترهګري وه، دلته اکسیډنټ خو هسې هم کېږي، سوونو خلک به روزانه راوړل کېدل، دماکې به کېدلې، خو په دې هسپتالونو کې دوایانې مفت وې. نن دې څوک لاړ شي یو ګولی یو ستن هغه دې مفت په او پي ډي کې یا په فارمیسي نه هغه دې راواخلي، نور خیر خیریت دی. نو موسی مړ شو یا ووژلی شو، د هغه ګناه دا وه، قصه د هغه ځای نه شروع کوم بیا چې رباب راوړل د ده ټولو نه لویه ګناه وه. آیا رباب څوک وژني؟ آیا رباب نه چاته تکلیف دی؟ دا رویې دغه خپل نظریې په خلکو باندې امپوز کول، دا چې تر څو پورې مونږ نه وي پرېښي، استادانو نه وي پرېښي، طالب علمانو هم نه وي پرېښي، ځکه چې طالب علمانو کې هم دغه سختریزي شته دی. او دا په دې په شا باندې یو ډېر لوی تاریخ دی. مونږ د 2000 بلکې د 80یم نه را په دې خوا د سختریزۍ ښکار یو. په مونږ کې کار شوی دی، مونږ باندې خرچې هم شوي دي، مونږ کې ډېرو خلکو کار کړی دی، او اوس وخت راغلی دی، زما خیال دا دی چې مونږ د سختدریزۍ مخنیوي وکړو. او د موسی خان کیس دا یو ټیسټ کیس دی. که مونږ نن هم خپل ځان ونه پېژندو، خپل تاریخ مو ونه پېژندو، خپل کلتور مو ونه پېژندو، نو داسې به ډېر مشال خان او داسې به ډېر موسی خان او داسې به ډېر خلک ووژلی شي، مړه به شي او بس هیر به شي. تپوس پکار دی نن د هغه پلار له ډېر خلک ځي. که دا موسی خان وژلی شوی یا مړ شوی، خو که دا په سوشل میډیا باندې مخې ته نه وی راغلی، دومره خلکو اوازونه نه وی اوچت کړی، نو وایس چانسلر سره دومره بیا وخت نشته چې هغه ځان سره مقامي MP اخلي او د هغه د پلار سره میلاویږي او دعا له ځي. او مختلف خلک د یونیورسټۍ خلک او یونیورسټي بیا مجبوریږي چې هغوی خپل یو وضاحتي بیان هم جاری کوي. دا هغه وخت دی چې مونږ خپل پردی هم وپېژنو، مونږ خپل ځان او خپل چاپېریال کې چې کوم را سره اوسېږي، زمونږ خیرخوا څوک دي، زمونږ بدخوا څوک دي، زمونږ مشران څوک دي، او دا چې کومې وعدې او دعوې په سوشل میډیا باندې د هسپتالونو په حواله، د یونیورسټو په حواله، د کالجونو په حواله کېږي، نو دې حقیقت څه دی هغه اوس ښکاره شو. یونیورسټۍ ټولې د مالي بحران ښکار دي، پیسې نشته. ولې نشته؟ دا تپوس به څوک کوي. خو بیا موسی یو تکړه هلک، موسی یو روشن فکره هلک، موسی یو د خپل قام خواخوږی، د خپلو خلکو، د خپلو طالب علمانو ملګرو خواخوږی، د هغوی د حق لپاره جنګېدونکی خواخوږی نن زموږ نه لاړو. خدای دې هغه جهان ښایسته کړي. خو ضرورت د دې خبرې دی، بلکې مطالبه دا پکار ده چې په یونیورسټۍ بندولو، که نن یونیورسټۍ والا اعلان کوي چې 3 ورځو دپاره یونیورسټي بنده، دا د مسلې حل نه دی. دا رویې د دې تحقیق د دې ذمهوار هغه نه یوازې په ګوته کول دي، بلکې هغوی ته سزا هم ورکول دي چې بیا یو بل موسی، یو بل مشال هغه زموږ نه جدا نه شي.